ای زوی می هیڅ مه ډارېږه، سمه ده، مه ډارېږه. آفرین. وګوره لاس ته ښه شوی. ښه شوی. اوس یې لاس خلاص که، بندې که، خلاص که. وګوره. لومړی فرو پیدا کوو، وروسته هغه بل کس. مه هېروه، قاتل چې په هر حالت کې وي قاتل دی. وګوره چاته چې ته قاتل وای زه د هغه لاس کولوم. ته په هېڅ هم نه پوهېږې، البته ځکه داسې خبرې کوې. د دې قاتلانو او ستا په څېر کسان چې لاسونه یې ښکلوي دا ملت دې حالت ته رسېدلی. لومړی د فرو په څېر کسانو په وژلو پیل کوي، فکر کوي چې د هېواد تر ټولو لوی اتلان دوی دي، خو وروستی کار تر هغه ځایه رسېږي چې په ښوونځي کې هم بمونه ږدي. صبر وکړئ هلکانو، تاسې څه کوئ؟ د شهیدانو په هدیره کې یو، که یو بل ته درناوی نه کوئ لږ تر لږه د شهیدانو ته خو درناوی وکړئ. رښتیا وایي. یو ځل دا هلک ښه وډبوم بیا به مې زړه ښه یخ شي. پوهېږم دی نه هوښیارېږي، خو لږ تر لږه زه به ارام شم. یعنې ثابت او د هغه کسان دي ولیدل، یعنې هغوی راښکاره شوي دي. ته ډاډه یې چې هماغه ثابت و؟ هو ډاډه یم. نه پوهېږم تاسې ولې دومره اندېښنه کوئ. دا خلک زموږ دښمنان دي. که دښمنان هم وي موږ ته زیان نشي رسولی. اوس چې ثابت راښکاره شوی دا په دې معنا ده چې نور د پټ پاتې کېدو نیت نه لري، او اوس یې چې فرو زموږ نه واخیسته دا د هغوی له خوا نه د جګړې اعلان دی. داسې خبرې کوئ لکه هغه کسان چې زموږ په پرتله پیاوړي وي. په دې نږدې وخت کې چې جګړه پیلېږي هغه به دا په ډاګه کې چې څوک پیاوړي دي. دا چې فرو د هغوی لاسته ورغی دا هیڅ ښه ونه شول. زموږ په اړه به له هغه نه ډېرې خبرې واخلي. دا خلک نو څوک دي؟ ملکې ما سره راشه. ښاغلی ثابت دننه راغی. سمه ده، پوه شوم. هغه سړی مو راوست او اوس به ترې پوښتنې پیل کړو. مخکې شه. پوه شوم ښاغلیه. ناخوښي کوئ، مانه څه غواړئ ها؟ خوښي مې کوئ. په هر څه چې پوهېږې هغه موږ ته ووایه. والله زه خو په هیڅ هم نه پوهېږم وروره. څنګه چې وینې زه یو جاهل او کم عقل سړی یم. دا د جاهلیت خبرې بس کړه. وګوره دې دوسیه کې ستا د زیږون له ورځې تر ننه پورې پوره معلومات شته. ښه به وي چې موږ ستړي نه کړې. سمه ده، تاسې مانه څه غواړئ؟ موضوع خو راته په ډاګه کې که نه، او هو د خبرو په بدل کې ماته سره کوئ. ځان دی همدارنګه د ژوند کولو ضمانت دې هم کوو. د څه په بدل کې؟ د اوو کسانو په اړه چې په هر څه پوهېږې د عملیاتو په اړه یې راته ووایه. موږ یوازې ژوند یې نه ژغورو، تا ته یو نوی ژوند هم جوړوو. زموږ موخه ستا وژل یا شکنجه کول نه دي، البته که په خپله خوښه زموږ غوښتنه پوره کړې. که پوره مې نه کړه نو په زوره به رانه خبرې واخلئ. بلبل یې په زرین قفس کې بند که، بیا یې هم ویل هېواد مې دی. که د بلبل په څېر خبرې وکړم چېرته چې غواړم تللی شم. هو نو ښه ده، ډېره ښه ده. هو څو ورځې کېږي چې هېڅ سمه ډوډۍ مې نه ده خوړلې، ډوډۍ راکولی شئ؟ سمه ده، ملګري به تا ته خواړه راوړي. را دې وړي، زر دې راوړي. ښاغلی پیکاسو وات ناراغلی دی. را دې شي. سمه ده ښاغلیه، مهربانی وکړئ. زمونږ ښایسته لورم راغلی ده.
اتنه خو تاسې پیژنئ ښاغلیه. البته چې پیژنم یې. اسد ویل چې ما سره کوم بیړنی کار لري. نن ناڅاپه یو ډیر مهم کار وشو. تاسې به هم غواړئ چې پوه شئ. څه شوي؟ ثابت راښکاره شوی. چېرته؟ څنګه؟ فارو ما عاکف ته ورکړی و. اوس چې د هغه نیټه ختمه شوې وه ومه غوښتل په عاکف یې ووژنو. هماغه شیبه کې چې کار ختمه و ثابت او د هغه کسان را پیدا شوي او فارو یې ځان سره وړی. فارو اوس له هغوی سره دی که څنګه؟ او عاکف څنګه؟ هغه ته یې څه نه دي ویلي. ډېر ښه. له دې نه ښکاري چې د عاکف نه خبر نه دي. که نه نو هغه به یې له ځان سره بیولی به. پیکاسا هر څه لپاره چمتو اوسئ ځکه چې ډېر ژر به حالت خراب شي. که کوم بل امر لرئ زمو خدمت کې یم. او دا د عاکف مسله چې ده زه دې ته اندېښمن یم چې زموږ دا ټولې هڅې بې ځایه لاړې نه شي. ښه به وي چې هغه ته هر څه ووایئ. هر څه یعنې؟ هر څه ښایم. د نیکه پاړی، د پلار پاړی، ځان پاړی، ټوله کیسه ورته وکړه. خو ښاغلیه اوس نو ستونزمن وخت پیل شوی دی. مقابل لوري پرېکړه کړې ده چې د ځمکې لاندې نه راوځي. موږ هم باید یو لوی ګام پورته کړو او عاکف ته هر څه باید ووایو. هغه باید خپله پرېکړه وکړي. امر مو پر ځای کیږي. کوم وکیل چې په محکمې برید کړی و زمونږ له ډلې و. هغه هلکان هم مونږ چمتو کړي وو چې د ورځپاڼې په دفتر یې بم وغورځوه. ترابزون کې د راهبانو وژنه، مرسین کې د بیرغ سوځونې پیښه، استانبول کې د ارمني خبریال وژنه، مالاتیا کې د حلال شوو کسانو پیښه، ازمیر کې د راهبانو وژنه. ټول کارونه زمونږ ډلې ترسره کړي. دې کارونو تاسې ته څه ګټه دررسوله؟ کله چې کوڅو کې ویره رامنځته کې بیا په اسانۍ سره کولی شي چې د هیواد کنټرول لاس کې ونیسي. په دې کارونو سره مو خپل ځواک ښکاره کوه. د ځینو تیږو په څېر کله چې یو بل سره وجنګوي بیا هغه جنګېدونه وروسته یو لوی اور رامنځته کیږي. د دې کار په پایله کې سلګونه زره کسان کوڅو ته راوځي. یو ځای نه خو یې باید پیل کړو که نه؟ ښه نو ټولې خبرې دې همدومره وي؟ نه، دا هغه کارونه وو چې پکې بریالي شوي وو. ځینې کارونه شته چې پکې نه یو بریالي شوي. په لومړۍ شمېره او درېیمې شمېرې مو د ډېرو بریدونو پلان جوړ کړ خو بریالي نه شو. امنیت له موږ نه مخکې شو. لویه موخه مو څه ده؟ دا ټول کارونه مو د 100 روپیو معاش په بدل کې نه دي ترسره کړي. زموږ موخه د ویرې رامنځته کول وو. چېرته چې ویره ډېره وي خلک یو چا پسې ګرځي چې تر شا یې پټ شي. هغه کسان هم تاسې یې که نه؟ هو، کله چې خلکو ته بله چاره پاتې نه شوه بیا موږ نور هم ورباندې فشار راوړ. هرې خواته یوازې د وینې ویالې روانې وې، وژنې، هر ځای کې چاودنې. زمونږ مشرانو د هیواد ولکه په لاس کې نیولې وه. خو بیا هم بریالي نه شوئ. ستا مشر څوک دی؟ نه ګوتی، خو هغه اوس په زندان کې دی. او له هغه نه مشر؟ د هغه په څېر 2 کسان دي او 2 کسانو ډله ده. خو زه نور په څه نه پوهېږم. د هغوی په سر یو کس دی. ما هیڅ نه دی لیدلی، خو په څه چې پوهېږم درته به یې ووایم. په خیر راغلی. پیکاس دلته دی. لږ څه مخکې راغی ښاغلی عاکفه. په خیر راغلی عاکفه. ما هم اوس ته راغوښتې. باید در سره خبرې وکړم. لومړی ووایه څه روان دي. د فارو پته دې راکړه خو ځینې خلک راغله غیرانه بوته. ما سره لوبه کوې څنګه؟ هغه خلک څوک دي؟ درته وایم یې. هماغه شیبه مې غوښتل چې هغه رزیل وولم. ناڅاپه هغه کسان را پیدا شول. ولې راته داسې ګورې؟ په تا کله کله مې په تا زړه سوځي. ته په ډېرو شیانو نه پوهېږې.
د بیلګې په توګه د بیلګې په توګه د ځان په اړه نه پوهیږي، خپل ځان هیڅ نه پیژني. ژوند یې د دروغو پر بنسټ جوړ شوی دی، خو اوس یې وخت دی چې پوه شي. ما سره راشه. پیکاسا د دې خبرو پیل مې هیڅ خوښ نشو خبر اوسې. داسې خبرې به واورې چې ډېر به حیران شي. ځان دې چمتو که. ته پوهېږې دا څوک دی؟ زه څه پوهېږم کوم پاچا به وي؟ دا ستا غورنیکه دی، ښاغلی مورال ابراهیم حقي، او همداراز هغه کس چې په لومړي ځل یې د ترکیې ځانګړي استخبارات جوړ کړل. ټوکې کوې که څنګه؟ د هر څه اسناد شته، اندېښنه مه کوه. ستا غورنیکه د سلطان عبدالحمید لخوا په ځانګړي ډول سلطاني ښوونځي کې روزل شوی و. ښه خبره ده، ښکلی سړی دی. وروسته یې دنده ورکړه چې د استخباراتو تشکیلات جوړ کړي. د قفقاز او آذربایجان سیمې مسؤلیت د په غاړه و، ځکه چې د آذربایجان او قفقاز سیمه د ټولو نړیوالو د ځواکونو د توجه وړ سیمه وه او د ټولو د نظر لاندې وه. همدارنګه یوازینۍ موخه یې دا وه چې د هغې سیمې له پټرولو او ګازو څخه ترکیه د تل لپاره د حق خاونده شي. ښه نو دا هر څه وخت وشول؟ د لومړۍ نړیوالې جګړې نه وروسته اوس وګوره که څه هم زمونږ دولت په دویمه نړیواله جګړه کې بې طرفه پاتې شو، خو بیا هم نړیوالو ځواکونو ستا د نیکه له لاسه دا سیمې بیرته واخیستلې. که دې ځواکونو لاسوهنه نه وای کړې، د بوکو او جیهون پروژې به 50 کاله وړاندې ترسره شوې وي. البته ترکیه به هم نن د اقتصاد له پلوه ډېر لوړ ځای کې وه. دا هم ستا نیکه دی، هغه هم د تشکیلاتو له تکړه غړو او افسانو څخه و. دا هم ستا پلار دی. دا سړی په رښتیا زما پلار دی؟ علي رضا سچکین، د ترکیې استخباراتو یو تکړه او زړور کس. ښه نو هغه نشه او شرابخور سړی نو څوک و؟ څو کاله مې هغه ته پلار وویل. وګوره که دا خبرې دروغ وي بیا که باور وکې که ویې نه کې، دا هر څه رښتیا دي. هغه نشهیي سړی ستا رښتینی پلار نه و. که غواړې سندونه درته ښکاره کړم. نه دوام ورکړه. غواړم د خپل رښتیني پلار کیسه واورم. غواړم په ټولو خبرو پوه شم، په ټولو خبرو. پلار دې هم ستا د نیکه په څېر و، هغه استخباراتو کې کار کوه، ډېر زر لوړ مقام ته ورسېده. ان په تیرو کلونو کې د ترکیې معاصرو استخباراتو په رامنځته کېدو کې هم ډېر رغنده رول لوبولی دی. داسې ده؟ ډېر لوی فکر یې درلوده. په ترکیه کې چې کوم انقلاب رامنځته شو او د مارچ په 12مه چې کومه پیښه وشوه، په دې ټولو کارونو کې چې د بهرنیو ځواکونو لاس ولیده، سمدلاسه یې پرېکړه وکړه چې یو ملي او خپلواک سازمان جوړ کړي. په 1944 کال کې چې کوم وسلوال برید وشو، هغې پیښې ستا پلار مجبور که چې دا سازمان زر تر زره جوړ کړي. د استخباراتو تشکیلات یې جوړ کړه؟ نه، یو بل پټ سازمان هم د ځمکې لاندې، داسې یو سازمان چې بهرني ځواکونه ورته لاسرسی نه لري. مخکې له وخته زوال. زنګ لکه چې کوم کس و، هغه څوک دی؟ هغه یو پخوانی سرګر دی، په هېواد مین سړی دی. سازمان د هغه له هېوادنۍ مینې ګټه اخلي او په خپله ګټه ترې کار اخلي. دا چې غوښتل یې تا ووژني، ښکارېده چې هغه دې ډېر په غوسه کړی و. ستاسې ترمنځ څه دي؟ د یوې جلۍ موضوع په دې پولیس څه وشول؟ سازمان ته د راتګ لپاره د هغه ښځه ووژله.
ډېر وخت کېږي چې دا پولیس څاري اوسني حالت یې نه پوهېږم وروستی ځل ما په خپله هڅه وکړه چې هغه په بم والوځوم خو ونه شو یعنې ستاسې لپاره مهم کس نه ده مخکې له وخته زوال مخکې له وخته د زوال سازمان زما پلار جوړ کړی په خپل پلار باندې باید وویاړې دا تشکیلات چې هغه جوړ کړي د خپلو امکاناتو نه په کار اخیستو سره یې د سیاست او اقتصاد په برخه کې دولت سره مرسته کوله او د هیواد بیړنیو اړتیاو لپاره یې عملیاتونه ترسره کول مخکې له وخته زوال د زوال سازمان زمونږ د هیواد او د دولت تضمین کوونکی سازمان دی اوس د دې سازمان د غړو په توګه موږ هڅه کوو چې د پلار د خیالونه دې په رښتیا بدل کړو اوس ستا وار دی عاقفه ستا وار دی چې دا بیرغ په لاس کې واخلې ورځپاڼې ټلویزیونونه ټول هره ورځ د مخکې له زوال وخته سازمانونو په اړه خبرونه خپروي ته څنګه کولی شې ما دې سازمان ته راوبلې پوه عاقفه د دې خرڅ شویو کسانو خبره مهمه ده که ستا د پلرونو او نیکونو خبره د دې ټولو اصلي څېرې به درته ښکاره کړم دا چې د ورځپاڼو خبریالان چاته خدمت کوي تا ته به یې ښکاره کړم هغه وخت به بیا پوه شې دروغ دي هر څه دروغ دي دا خبرې ځکه راته کوې چې ما دوکه کې دا هر څه دروغ دي ستا په ان به ولې دومره دروغ درته وایم په دې اړه فکر وکړه په سفر پوړ کې بم په وروستۍ شیبه کې ولې چاودنه ونه کړه ځکه چې ته مو ازمایلې ان له هماغه وخت نه ولې دې پخوا راته دا خبره نه وه کړې ولې زه په ټول ژوند کې تل رښتیا وایم په دې پوه شه خو هره رښتیا خبره هر وخت نه ویل کېږي ځانګړی ځای وخت لري او اوس یې وخت را رسېدلی نه پوهېږم چې په چا باور وکړم هغو کسانو چې ستا پلار او نیکه ته لومړی ښې وه کیدای شي سبا یا بله ورځ تا شا هم ونیسي هر چېرته دی چې پیدا کې د څارویو په څېر به دې ټوټې ټوټې کړي باید دعا وکړې چې تا ته یې هېڅ پام نه دی شوی یعنې د زوال سازمان زما پلار رامنځته کړی ته مهم کس یې چې د دې هېواد پالو خلکو میراث په اوږو وړلی شي همدارنګه په تشکیلاتو کې ستا راتګ ته ډېر کسان په تمه دي نشي کولی له دې هر څه نه مخ واړوي ما په ارامه پرېږده که لاړ هم شي چېرته به لاړ شي تا پیدا کوي ژوندی دې نه پرېږدي ته د دې کار لپاره محکوم یې دا ستا تقدیر دی که غواړې او که نه غواړې باید همداسې ژوند وکړې د تېښتې لاره نه لرې عاقفه تښتېدلی نه شي عاقفه یوه مشهوره خبره ده تا اورېدلې وایي په کم عمر کې فتح استانبول فتح کړی نه نه پوهېږم ستا پلار هم داسې لیکلي وو فکر وکړه ځوانه له کومې ورځې چې اشاره در ورسېده باید حرکت پیل کې خلک به تا پسې درشي له الوبات نه به هم تا ته سلام راولیږي د خلکو په ژبه په فکر کې به یې ته یې د خلکو په زړه او مغزو کې به ته یې په هغه کم عمر کې چې فاتح استانبول فتح کړی وي ډېر ګلان به وغوړېږي باور وکړه ډېر ګلان به وغوړېږي غرونه به شنه شي په غرونو کې به ډېر مرغان را پیدا شي همدارنګه وحشي ځناور به را پیدا شي ته مخته شه تر اوسه ته څه ته اولې په تمه یې په هغه کم عمر کې چې فاتح استانبول فتح کړی و ته هم حرکت کولی شي او د هغه په څېر کېدلی شي ته هم کولی شي خپل داستان د خلکو په ذهن کې ولیکي ته نه پوهېږې چې څومره ارزښت لري د خلکو په ژبه او فکر کې به ته یې د خلکو په زړه او مغزو کې به ته یې په هغه کم عمر کې چې فاتح استانبول فتح کړی و د ګورسل او مسعود مړي پیدا شول په لوړ ګمان سره ویلی شم چې دا کس به اوس فرو پسې ګرځي که فرو کې لږ څه عقل هم وي همدا شیبه باید له دې ځای نه وتښتي ځکه چې هم مونږ او هم هغه بل کس فرو په هر ځای کې لټوو امر صاحب
هیواد نه بهر ته د تګ ټولې لارې باید وڅارو همدا شیبه ټولو ډلو ته خبر ورکړې سمه ده امیر صاحب دا ښاغلی غواړي تاسو سره وګوري د کورنۍ چارو وزارت نه راغلی مهرباني وکړئ په خیر راغلی نجیب امره مدیر صاحب او زموږ د ادارې رئیس تاسې ته په تمه دي د ادارې رئیس موضوع څه ده خپله باید درته ووایي څارګر صاحب ممدوی هم غوښتی دی الله الله ترهګرو سره د مبارزې ادارې رئیس ما سره څه کار لري په هر حال کله چې لاړ شو پوه به شو نورې نه په تمه کوو راځئ پلار دې هم ستا د نیکه په څېر و استخباراتو کې یې کار کاوه ډېر زر لوړ مقام ته ورسېد ان په تېرو کلونو کې د ترکیې معاصرو استخباراتو په رامنځته کېدو کې هم ډېر رغنده رول لوبولی دی ډېر لوی فکر یې درلوده که لاړ هم شي چېرته به لاړ شي تا پیدا کوي ژوندی دې نه پرېږدي زه د ډېره حیرانه کړم عاکفه لارې نه تېرېده ومې ویل چې تا وګورم خیریت دی لږ څه ډېر خفه راته ښکاري نه له مخ نه دې خندا ورکه شوي غواړې خبرې را سره وکړي نه د خبرو لپاره څه نشته خبر شم هیله لرم هره ستونزه چې لري ما سره شریکه که یو ځای به ورته د حل لاره پیدا کړو ډېره مننه زه باید لاړ شم د لیدو په هیله عاکفه یوه شېبه خو صبر وکړه عاکفه صبر وکړه بیا څه شوي راته ووایه ښکاره ده چې کوم څه شوي پرېږدی مهمه خبره نه ده ګوره بخښنه غواړم کله چې موضوع تا پورې اړوند وي زه یې نشم پرېښودلی یوازې زړه مې په تنګ دی فکر مې هېڅ کار نه کوي ملکې نه پوهېږم چې څه وکړم هله راځه چې یو ځای ته لاړ شو چیرته ځو ته د موټر کلي ماته راکه هله راځه چې لاړ شو سلام سارنوال صاحب تاسې دلته څه کوئ ولا لوی سارنوال صاحب دلته راولېږلم فکر کوم ادارې رئیس راغوښتی یم مهمه موضوع ده د هغه لپاره یې راغوښتی یم دننه به لاړ شو مهرباني رئیس صاحب مدیر صاحب مونږ تاسې راغوښتي وو هو ملګرو د یوې مهم موضوع په اړه باید خبرې وکړو موږ هم غواړو پوه شو چې موضوع څه ده نجیب امره ستاسو دنده تر همدې ځایه پورې وه ښه نو اوس ووایه عاکفه څه ووایم نه پوهېږم له کوم ځای نه یې پیل کوم له دندې چې ووتلې ستونزې دې ډېرې شوي دي پولیسي پسې خفه شوی یې کیدای شي یوازیتوب درته د زغملو وړ نه وي خو هېڅ چاته هم د خپل د زړه خبره نه کوي که ویم وایم اغېزه نه کوي که غلی یم پاتې شم زړه مې نه راضي کېږي په دوو لارو کې بند پاتې یم
زه تا پیژنم دا چې هیواد سره مینه لري غواړي چې یو کار وکړي کله چې داسې یو کار ونه شي او هیواد لپاره د یو کار ونه کړي نو زړه دې خفه کېږي او نارامه اوسي نه هیواد ته د خدمت لپاره پولیسي دندې ته اړتیا نه لرم تر هغه چې زما وینه په رګونو کې وي زه خدمت ته دوام ورکوم خو څنګه کیسه کې مه کېږه ته خو به کوم غلط کار نه کوي ماشوم نه یم پوهېږم چې څه وکړم هر څه چې کوي ویکه زه در سره یم بس نه کوي چې ته هم خپل ځان سره وغواړي نجیب او مامدو سره د اړیکې هم خرابې دي اوس یوازې زه در سره یم که ما نه هم مخ واړوې نو ښه که مخ درنه واړوم یوازې پاتې کېږم لکه ټول عمر چې ته را سره وې که ته اوس یا بل څوک څه توپیر کوي بیا دې پیل که ما څه ویلي دي زه خو یوازې ستا ښه والی غواړم دا هر څه د همغو له لاسه کېږي چې زما ښېګڼه غواړي که یو کس راته ووایي چې زما بدي غواړي لاس به یې ښکل کړم که داسې مخ ته لاړ شي هېڅوک به در سره پاتې نه شي داسې به له ټولو نه لرې شي ښه نو ته م لاړه شه چا دې مخه نیولې هر چاته چې لاس ورکوم له بې خیراته پرې کوي ځکه چې ته خپله هم داسې غواړې د هېڅ چا خبره نه منې په خپل سر هر کار کوي سمه ده وګوره نور نه غواړم ستا خبرې واورم شاوخوا کې دې ډېر کسان شته چې تا سره ډېره مینه لري خو ته هغوی ټول پرېږدې او ځې مالکې بس که نو بس که سمه ده هیله کوم ما له دې ځایه بوځه په سترګو راځئ مهرباني وکړئ کېدای شي تاسو پوهیږئ د لوی څارندوالۍ پرېکړې سره سم د مخکې له وخته زوال سازمان نور د ترهګرۍ ضد ادارې لخوا څېړل کیږي یعنې له دې وروسته د ترهګرۍ ضد کسان دا دوا مخته وړي که تېر وخت وګورو نجیب امر ته تر ننه پورې دا کارونه ډېر ښه مخته وړي دي بریالی شوی 9 ګوتې زندان ته ولېږي د همدې لپاره موږ مناسبه وګڼله چې له دې نه وروسته د عملیات به مخته وړي د ترهګرۍ ضد اداره بیړنۍ ډله او ښاغلی ذکي یحیی بیا هم د یوې ډلې په توګه کار کوي اوس نو یوازې د مخکې له وخته زوال دوا په سر کار کوي او د امنیت ادارې لخوا تر ټولو لوړ صلاحیت له تاسو سره دی موږ له څارنوال سره کتلي دي تاسو به د عملیات یوه برخه مخته وړئ ښاغلی ذکي یحیی به د دې دوا ځانګړی څارنوال وي په دې موضوع کې به تاسو ته هم معلومات درکړل شي رئیس صاحب رښتیا هم ډېره ښه پرېکړه شوې ده ښاغلی نجیب په دې موضوع کې زموږ د ویاړ ډاک امر دی استغفر الله هیڅ اندېښنه مه کوئ مدیر صاحب زه او زما ملګري خپله ټوله هڅه کوو تاسې هیڅ شک مه کوئ هر څه به ښه شي انشاءالله زه ډاډه یم چې ما به نه شرموئ ډېره ګواښونکې او لویه دنده مو په غاړه اخیستې خدای دې په دې دنده کې هم در سره مرسته وکړي مننه مننه مدیر بریالي اوسئ پوهېږم زه تل هم دا کار کوم وروسته بیا پښیماني ګټه نه لري خو نن هم زما په ژوند کې یوه ډېره عجیبه ورځ وه که ستا زړه مې مات کړی وي نو هر څه چې د ژوند کې وي په یوازې ځانې حلولی شي ډاډه یم خبره واوره په هر څه چې پوهېده موږ ته یې وویلې دې سړي سره څه وکړو په څه چې باید پوه شوي وای په هغه باندې پوه شو څه چې یې موږ ته وویلې که هغه امنیت ته ووایو ښه به وي داسې کسان ژوند سره ډېره مینه لري د ژوندي پاتې کېدو لپاره هر کار کولی شي موږ هم په دې ډول خپل دښمن ته یوه ضربه رسولی شو یعنې پولیسو ته یې ورکړو هو هر څوک چې دا دوا مخته وړي همغه ته یې وسپارئ له دې وروسته به په اسانۍ سره ومني چې شاهدي ورکړي بل چانس هم نه لري مونږ سره یې ثبت شوي ویډیو هم شته څنګه چې تا امر کړی و ټول رښتیا مې عاقف ته وویل د پلار او نیکه په اړه خبر شو خدای پوهېږي څومره به حیران شوی وي د وخت په تېرېدو سره به هر څه ومني بله لاره هم نه لري که اړتیا شوه سندونه ورښکاره کړه هر څه باید په خپلو سترګو وویني اندېښنه مه کوئ ډېر حیران شوی و هرومرو به بېرته راشي
اتنا سره خبرې کړي مورال یې خراب دی شخړه یې ورسره کړي دا ښځې ډېرې ګواښونکې دي کله کله خپل احساسات نشي کنټرولولی په دې کار کې به د یوې ښځې لوبول ستا په اند څومره ښه وي امرال ساکن هم په همدې اصولو لارې ته راغلی و په یاد به مو وي خو ډېر پام کوه عاقف دومره ساده سړی نه دی هم د ګیدړ په څېر چالاکه هم د زمري په څېر زړور دی که مقابل لوری د عاقف په رښتیا باندې پوه شي نو زموږ پلان به له منځه لاړ شي اندېښنه مه کوئ د 2011 کال پروژې لپاره ټول پلانونه ګام په ګام مخته روان دي بخښنه غواړم ښاغلیه عاقف زنګ وهلی څه ته په تمه یې ځواب ورکړه بله سمه ده زه هلته درځم فکر کوم نن شپه تاسې ته یو ښه خبر درکوم په اجازه مو زه باید لاړ شم زما خبر هېرې نه کړي لاړ شه هغه مه په تمه کوه ته ډېر خوشحاله ښکارې دارو دې شه موړ شوې موړ شوه هله نو پورته شه چې ځو چېرته ځو تاسې سره مې یوه معامله کړې وه موږ ستاسو په څېر کسانو سره معامله نه کوو یعنې ماته مو دوکه راکړه ماته مو دوکه راکړه ها خوښي مې کوي خوښي مې کوي وایم خوښي مې کوي خوښي مې کوي مخکې شه خوښي مې دې کوي بنده کار لاړ شه خوښي مې کوي کومه پته مې چې درکړه دا پاکټ همالته ورسوئ هیڅوک باید تاسې ونی ویني څښتن به دا پاکټ واخلي سمه ده ښاغلی ثابته زر کوه د دې کار زر تر زره خلاص که سمه ده دا د خلاصوم یې ډېر کم پاتې پولیسو ته د دې کس په تسلیمولو سره مونږ ښه کار کړی او که بد ډاډه نه یم هغوی به پوه نه شي چې دا سړی له کومه او څنګه را پیدا شو فکر به یې ګډوډ شي څه چې په اسمان کې لټوي په ځمکه یې ورته ورکوو نور دې هغوی خپله فکر وکړي زما په اند اندېښنې وړ حالت نه دی تا ډېر ښه درک کوه ته اوس په هر څه شک کوي دا چې تر ننه پورې ستا ټول ژوند یو دروغو دا خبره تا ځوروي یوه خبره خو نه ده دوه هم نه دي فکر مې کوه زما پلار یو شراب خور دی خو داسې نه وو او بیا د هغه پلارم هم داسې په دې هر څه باید پوه شوی وای چاته چې خپل تیر وخت معلوم نه وي خپل راتلونکی نشي جوړولی ته پوهیږې د دې هېواد تاریخ هم بیخي ستا د تاریخ په څیر دی توره تیاره او نامعلومه لاره ښه نو دې تاریخ باندې ولې اوس پوه شوم ځکه چې زموږ رښتینې دښمنان آخر هم له پټې شوې سمڅې نه راووتل دا خلک څوک دي ستا د پلار قاتلین دي د هېواد خاینان دي ښه نو ته له ما نه څه غواړې کاش چې ما تا نه څه غوښتله یا کفه هغه وخت به یې حل اول اسانه و دا هېواد تا نه یوازې یو څه غواړي د پلار او د نیکه وینه دې په ځمکه پاتې ده په ختیځ کې زموږ د شهیدانو وینه تر اوسه په ځمکه ده هیچا ورسره حساب یې ونه به کړه پاتې کېږي ولې به پاتې کېږي موږ قسم کړی چې هغوی ټولو پیدا کوو حساب یې به ورسره کوو ژمنه مو نه ده کړې هغو کسانو د وینو تویولو ته نوی پیل کړی څه کوي 2011 کال دا نیټه هیڅ کلم له فکر نه ونه باسي 2011 کال کې څه کېږي د غره جګړه ښار ته راښکته کېږي ترهګر به زموږ په څېر په عادي ډول راسره ګرځي راګرځي هغه کسان چې پرون یې د کلیو پوستې په هدیرو بدلولې هغوی به دا ځل سړکونه کوڅې او ښار به په وینو ککړ کړي اوبه خړوي او د کبانو په څېر ټول هېوادپاله شخصیتونه ښکاره کوي په لنډ ډول باید ووایم چې قیامت را نږدې شوی دی یا کفه دا کار څوک کوي زموږ مقابل هغه کسان چې فرو هیله تانه واخیسته که موږ د هغوی مخه ونه نیسو هیڅوک یې نشي نیولی د همدې لپاره موږ ته اړتیا لرو د پلار په اړه دی د نیکه په اړه دی د دې هېواد په اړه فکر وکړه د څه په اړه به خبرې کوي
سچ چې مې تا ته وویل هغه ټول رښتیا دي. حالا نو یو څه ووایه. څه ویل لري؟ ډېره حیرانه ښکاري. البته چې حیرانه یم. کاکیف دا خبره ومني په دې معنا ده چې له دې دندې نه ژغورل کېږم. خدای دې وکړي ویې مني چې زه یو نوی کار پیل کړم. صبر وکړه. کېدای شي ویې نه مني. دا کیف دی. بیا هم دا کیف څنګه کې د مینې جنۍ رول ته دوام ورکړه. هیڅ نه غواړم. باور وکړه ډېره ستړې شوې یم. که غواړې یو څو ورځې لرې لاړ شه ښه فکر وکړه. خو دا خبره هم شته هیڅ وخت نه لرو. مقابل لوری هره شیبه حرکت پیلولی شي. غواړم دغه کسانو په اړه په هر څه پوه شم. دا چې څوک دي، څه کاره دي او له چا نه امر اخلي. یعنې ودې منله ستا په هر رګ کې د هېواد مینه شته. زما زمری یم. وشو. دا کار هم وشو. آخر هم دا کار پای ته ورسېده. څه شوي؟ فکر کوم ته خوشحاله نه شوې. کیف باندې هیڅ باور نه لرم. احساس کوم چې زموږ سر ته به بلا جوړه کړي. دا چې د پلار او نیکه په اړه یې پوه شوی هغه نور هم ما شکمنه وي. په اصل کې زه ډېره ښه پوهېږم چې ستا ستونزه څه ده. ښه نو اوس څه وکړو؟ وګوره زما خبره ښه واوره. ستا زړورتیا او جدیت ته حیران یم. خو ځینې برخې ستا په وجود کې شته چې باید پرې کار وشي. یعنې ته باید له سره جوړ شې عاکفه. ښه نو څه باید وکړم؟ تا ته یو ځانګړی تمرین او روزنه درکوو. د بېلابېلو وسلو کارول، د شکنجې زغمل او دروغ ویل هر څه باید زده کړې. په دې خبرو باید ستا ملګري او شاوخوا کسان پوه نه شي. رواني، سیاسي او عسکري روزنه درکول کیږي. ښه ده. ورو ورو مې دا کار خوښیږي. څه فکر کوې؟ یوه بله موضوع هم شته. باید تل عادي واوسې. داسې باید ځان ښکاره کړې لکه عادي انسان چې که څوک شک وکړي بیا نه کیږي. دا مه هېروه. هغوی درپسې دي. سمه ده. پوه شوم. ستونزه نشته. بل ځای ته به کډه وکړم. د غره په سر کې به راته کور ونیسې. برعکس هر څومره چې د خلکو په منځ کې واوسې پټېدل به دې اسانه وي. لکه عادي کس خپل کار ته به په خپل وخت ځې راځې. زه خو هیڅ کار نه لرم. له روزنې وروسته به یې پیدا کړې. په یو امنیتي شرکت کې به مدیر شي او د شپې له خوا به یو ښه پلار یې چې خپلې مېرمنې او اولادونو سره وخت تېروي. مېرمنې سره؟ ستا واده ډېر اړین دی. نه 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 وګوره واده نه کیږي. نه منم هیڅ نه کیږي. پوه شوې؟ کیږي. نه زه واده نه کوم. مونږ ټولو هم داسې کړي. زما مېرمنې کلونه فکر کوو چې بانک کې کار کوو. مجبوره یې چې دا کار وکړي که نه نو نه کیږي. شاوخوا کې دې څوک نشته. ځوان یې ښکلی. کوم څوک خو به دې په ژوند کې وي که نه. کېدای شي کوم بل چا تا ته زړه درکړی. مجبور نه یې چې هغې سره مینه وکړي. یوازې ورسره واده وکړه د خپل کار یوې برخې په توګه د ځان ساتنې لپاره. سمه ده وبه ګورم. زه به تا ته خبر درکړم. سمه ده. دا کار هم وشو. عاکف سره زما دنده خلاصه شوه. لومړی به یو ځای ته چکر ته لاړه شم. کېدای شي یو 2 میاشتې امریکا ته لاړه شم. تېرو ورځو پسې خفه شوې یم. نه پوهېږو چې د څه په اړه خبرې کوي. د هر څه په اړه چې غواړي خبرې دې وکړي. زه نن شپه خپل بکس خامخا چمتو کوم. له دې نه وروسته نور نه غواړم د رانا، د نجیب او نه هم د هندي څېره ووینم. د دې دروغو مینې نه هم ډېره ستړې شوې یم. او ته بریالی شوې. عاکف لویه مړۍ وخوړه. دا به د پورتنیو کسانو پام ځان ته راواړوي. په هر حال راځه چې کور ته لاړ شو.
کوم څوک خو به د ژوند کې وي کیدای شي کوم بل چا ته زړه درکړی وي مجبور نه یې چې هغې سره مینه وکړي یوازې ورسره واده وکړه د خپل کاریوي برخې په توګه د خپل ځان ساتنې لپاره د خپل کار لپاره باید زه داسې یو کار وکړم نجیبه ته هیڅ نه اورې وګوره کنه موبایل ته د زنګ دی اورم یې خو ځان مې نه پوهاوه ایله 2 ساعته خوب مې کړی بله نجیب یې ما سره خبرې کوم فکر کوم خوب کې د نجیب یو الماس لیدلی وګوره څه درته وایم کین خواته لاړې توکه ته څوک یې ما سره یو ځانګړی څه شته ستاسو به په کار شي هغه څه دی پوه نه شوم نه کېږي چې کور ته یې راوړې دومره وایم چې ستا ډېر نږدې ملګری دی څنګه د رامي سیمې په فابریکه کې هغه تا ته په تمه دی نجیبه میرا بله بله بندې که زما نږدې ملګری فرو چا زنګ وهلی و باز دی زویه مه ژړه ارامه اوسه راځه راځه پلار دې درته خواړه درکوي مه ژړه خوله دې خلاصه که زویه ویې خوره هله هو توبه غلی شه نو زویه باز دی غلی شه که نه راځه غېږې ته مې راشه سهار په خیر سهار په خیر خور جانې خواړه دې راوړه واخله لورې د پلار ګلاس دې هم ډک که هله کښېنه چای دې وڅکه نه زه باید لاړ شم یو اړین کار دی اوسې خبر راکړه سهار په خیر پلاره سهار په خیر زویه سهار په خیر نوربانو زما پلار به اوس نورم بوخت وي که پایله کې خپل ځان هم له لاسه ورکړو موږ ټول باید هر څه ته چمتو اوسو دا لیک ستا لپاره دی له ما سره واده کوې نشي کېدلی ټوله زما ګناه ده ناوخته مې کړه ښاغلی عاقف راغلی یو همدا کم و